أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودرشمه برایته د سورې شورا زموږ سره خبره د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په سیرت کې او د خاص کر د شاشمه ورځ دغه پر خبره رسیدلې و چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام دنیا لراغه سو عجيبه انقلابات په دنیا کې وشو. امینه به ویل زما د حمل د څه کیفیت باندې نو لکه څنګه چې عام زنانه حمل کې درندي او مشکلات او خو مې ورته چې ځواني او نور خارج شو تر شام پورې د ټول علاقې منوره کړه. کله چې پیدا کېدو د کوټه رڼا شو د امینه د تربیته شو بده کې چې رب العالمین باندې بزان سپاري د مبارکي د شیطان نه د موجود صغور مړ شو زلزلې په خلکو باندې را لې تقریبا یو سوار لس چته برخانه یا سوار لس کوټه را پریوته په یو چت او به رسول الله پیدائش دین ورسره به نبی کریم علیه الصلاه والسلام دایانی یعنی سلور مرزعی شمور و حلیمه و ثویبه و بل زنانه او بيد رسول الله تاغا بني سعد قبيله حلیمه سعدیه به خپل حقیقت بیانې چې زما سورلیم کمزوري و او زموږ په علاقه کې فقر مو وشکالین وي دوه کې د پېم نه وي. کله چې رسول الله موږ د ځان سره ویوړو دا ټول ارس بدل شول معنا د سورلیز ما تیزم شو دیوه کې شودم پیدا شول آباد کالین امرالی او بيد رسول الله اپریشن نن درس کې بدا خبرې چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام بیرته امینه بیبي له واپس کېدل او به داغه د امر مبارک وفات کېدل نیکي عبدالمطلب سے او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوله سولو په عمر باندې شاوخوا د تر سره د شام په طرف باندې روانېدل. جبرئیل علیه السلام یو بل ملک شراغه د محمد رسول الله د سینې سری کړه دا کومه اضافه وکړه چې د زړه سره واغې ته لری کړه او بیرته به ورته سینې وګڼډله. نو حلیمه سعدی سره د حارث چې د خاوندو امینه بیبي له راوسو ویل چې بده باندې د جناتو یا د بل څنور شي نه یې پیدا شو چې سبې څوګونه وشي. امینه بیبي ورته ویل څنګه د وخت راوسو د خپل وخت نمخ کی تاسو یې د بارے ګډه کلک وي محبت مو سره وجدا بس موږ سره پدې یو دا وې د شي کیفیت وش موږ سره دا خطر پیدا شو چې سبا ونه وجلی شي یا من نشي به تاسو زمنګ نه د مبارکي ته پوښتنه کوي موږ به جواب نشو کولای. نو مور ورته ویلې به د دینه خاطر جمع وسا جنات و غیره د نور شي نه بده باندې حمله نشي کولای ځکه ما د شي خوب لیدل دي چې په الله باندې ما پني نیولې ده د شیطانانو نو د نور شي نه خود شپک کلو په عمر یې 15 کلو په عمر باندې شو برته راوس ځکه د خځو خاون خپل مابین کې د مصلحت وکي چې دا خو د قریش نه موږ را جدا کړي دي څه مشکل دل جوړ نشي او که جوړ شو به موږ تاوان غوسولې نشو. بعض اهل علم دا خبره ذکر کړي دا چې کله په لار را روان و عیسی محمد رسول الله ته ورک شو حلیمه سعدیه د خاون حارث او د ملګری دا ټول ورخته شو چې لکه دا کم خلاړي او سبب موږ قریش له سوې بني هاشم ولا د محمد رسول الله خاندان ډیر اوچت خاندان او قوي. نو کله چې رسول الله له خلکو نو ورک شو د ابو سفیان خاندان د قبضه کې واخصو او غي قریش له اطلاع وکړه چې د الګ زمونږ سره د راشي ویلې. رب العالمین قران کې فرمایي ووجدك ضالا ويتيمن ذکر ورکه فحدا بیت الله را اخذله برته خپل خاندان له واپس کړي. د عرب عادت دو ابن کثیر د وغیرہ لیکي چې دوی به د شي ماشوم پیدا کړي نو هغه به ځان له غلام وګرځو ایسه یا به خرج کړي یا به خدمت اخصو لکه زید ابن حارثه سلمان فارسی. لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احسانو کې شکل ورک شو بعض خلکو له فلاس باندې ورغه خپل خاندان له تسلیم کې 15 کلن یا 16 کلن
دومره عمر کې دی مور به شکل راغی حلیمه سعدی تسلیم کی نو محمد رسول الله د خپل مور سره ژوند شروع کو د منځ کې د مور دا خبر وکړه چې رزم مدینه له تقریبا د مکه او د مدینه په مابین کې 500 کیلومتره مسافه وي کله چې وکړ رواني ګناغه د نه ورځو په اندازه باندې محمد رسول الله دا ټول د هجرت لار په نه ورځو کې والي و او اسونه له د مکه مدینه پورې تقریبا 3 ورځې مسافه ده ګاډي چې به خو د ورځې مسله ده سال چې روان شي مقام رسیږي یې سلیږي انټو کې امینی سره عبد المطلب سبا ام ایمن چې دا محمد رسول الله د پلار وینځه او رسول الله دا په میراث کې پاتې شي او 15 خانو څخه غړي یو بګی دا کزو برکات دروانه دي دوه مقصدونه او یو مقصد د خپل خاون زیارت وکړي د دې وجنه د محمد صلی الله علیه وسلم دا ژوند په دوه برخو تقسیم شوی دی یو د نبوت نه مخکې دی او بل د نبوت نه وروسته کله چې نبی شو کوم کارونه کړي په هغه ټول باندې موږ تاسو مکلف یو زګه د دین دی اما د نبوت نه مخکې چې کوم ژوند رسول الله دی کچرته ورسره رد کړي ویني به په موږ مکلف نه یو کړت کړي نه به هم داس موږ دین دی څلور اړه روان شو د خاوند زیارت نو ملاقات لا زګه په مدینه منوره کې وفات شو د نابغه الجودي په دې قبر کور کې غدفنو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله به د تحقیق لیکل دي چې زنانه قبرستان راتللی شي نو کله او په کوم شرطونو باندې شرطونه به کېدل چې یو دا سفر به بسنه کوي ځکه رسول الله دې نه منع کړی دا یو معلوم دربار بزان لنټه کې چې لکه مزار شریف لزو لغمان لزو یا شینوارو لزو یا پلانی ځای لزو باغیزه کې معلومه دربار الته ورشي لا بلکې د علاقه کې چې کوم نږدې قبرستان الته دی ورشي بل کله چې زنانه شنو په سیبو زینت باندې باندې شي ځکه رسول الله اول منع کړو به ورسره اجازه ورکړه او الته شکل جی نو د کفر او شرک کارونه به صادریږي نه شرامت شورته وي او هغه د الله سره برخداران جوړ کی نور فسادونه پکې نه پټ یارانه وغیرہ جوړول کله چې دغه شرطونه پکې وي نو به که زنانه چرته قبرستان لاړه په دینیت باندې چې د دنیا نه بے رغبت شي او آخرت له توجه وروړو د مسلمانانو قبرون له دعاګانې وغواړي سو منعت بنئ لیکن که چرته به سفري ال د جزي فزي کیږي یو معلوم دربار د خلکو وځ کړي نور مفاسد پیدا کیږي بد اخلاقین او د عقیده به تک حرام نو کله چې څلور وړه روان شول نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې موږ ورسېدو د نابغه الجعدي کورلا اندر محمد صلی الله علیه وسلم پلار عبد الله سیف دفن نو اغیزه کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام او داغه نکاح ام ایمن او امینه طبعا شکل سره د قبر خواله ورشي د سترګونی وخی چې کوم څومره ژړا دوی کړي په دې شو کیفیت باندې چې نه ګری و نشله ولې دی نه مخواله دی اغه شوی کوم خلک دا خبره ثابتې چې نه محمد رسول الله باندې بهوشی را الله په دې مور بهوشی را الله په دې خبر ونه ور پرې واته دی وکړو هغه وکړه دا اصلي خبرې به دلیله ځکه په صحیح احادیث باندې دا ثابت نه نه په صحیح تاریخ باندې نه څوک هغه له اعتبار ور کوي رسول الله فرمایي چې ما ماګانو کړه تقریبا یو میش مونږ تیر کړه ځکه ډیره متبادر غری و او طبعا شکل د نه ورځو مسافه په سفر کې به یو زنانه د پلار کړه لاړ شي نو التبه خمخه سو وخت لري دلته به مفسرین یو بل خبره ذکر کړه محدثینو کوم زنانه چې هغه واده شي او بیرته پلار خو لره شي واغې چې وخت تیرینو دا به مسافر شمار لګي یو کنه دا به مقیمه یو قول علماء دا ذکر کړي چې دا مقیمه رسګه د پلار کور د خپل کوري صحیح قول علماء دا ذکر کړي چې نه دا مسافر ده قصر بکئی رسول الله بشکره په لار باندې تیرېدو صحابه ویلي د بنی نجار باندې کورونه ورته یا دهانی کړو دقه کور او دا ملګرو لوي ویلي دې کور لشرالم د دې سر باندې دې بلې باندې دې بام باندې زما یو رضی خور او انیسا ذکر رسول الله یو خور شیمان بن ابن قیم فرمایي زاد المعاد کې بل انیسا بن اورور عبد الله در حلیمه سعدی اولاد و وما او انیسا چې د انصار یو جاریه و دي چې ډیر لوبي کړي ځکه ما خور ورسي یو بل ځور دایت کې ودا دیوال ویني وی او وېزه او زما د خور او نور ماشومان دي چې ومنګو چې کله مرغان کې نسنو شور مونږه جوړ کې چې هغه مونږه کې نستاله پرې نه دي لکه طبعا دا ماشومان ته بیت
چې به ځکه کله مرغان کینی شور شغب جوړ کی وې مونږ منډه والے چې کله به دې دیوال سره لراولو چې دې جنب شه دې بل ځرت به انت منډه کړه ها هو هم جوړ کړه ایسه بوالو تل وې دا دغه دیوال له او به ورته یو ډنډ یاد کې وې دا حوس ګوري وې او وې بده حوس کې مال امبو کړی دا وجه دا چې محمد رسول الله عالمي نبی جوړیږي او عالمي رهبر دی تر څو پورې دا ټول تربیتونه وشي د شم نشي کېدای چې واجب دی غار کې پاتې شي او بس د شم نشي کېدای چې واجب دی غار کې پاتې شي او بس او د شم نشي کېدای چې دا غړي بزیره وڅ سره یو بس بلکې د هر قسم مخلوق او د هر قسم امتحانات سره الله اړې راړي تر څو پورې دا یو ټریننګ شوی شخصیت د شیخ الهند محمود الحسن سے بارک رضی وېدا د اسلام دشمنانو شکل ونو جزیره کې قیدی کې ګیریم به اخره اله بریتیم به اخره اله اوروزی سر ارچا خو شیخ الهند لامبو یا دا وې ایسه بری درې باندې راو دنګل او دی خوته بوټو وت نو انسان بلامبو یا دی خاص کر مسلمان به هغه مسلمان چې هغه ځان له دعوه کوي چې د اسلام یقیني بچیم د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بارک دا راځي چې فدل مزلونه به کول حسبانه به سورلی کوله دریب کې به لاموز کوله حتی د شیخ الهند بارک دا راځي چې هغه خپل طالب العلمان له بخاری پر دریب کې لامبو په حالت مرګو له بټرین ورکړي وی ویل چې بدی حوس کې رسول الله ویل چې ما بلامبل لامبو به مزه کوله تر څو پر اسما تربیت وشي دیمن منس کې دا کارو شو د میش نورستا د محمد رسول الله د مور او دا فسفر باندې و د ابوا علاقینه چې کله ورسېدل نو مریض شو او الته مرز دومره زیات شو چې استا امینه بیبي وفات شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام دنیا لړغله نو چې پلار وفاتو او به په سفر باندې دا روانو چې مور وفات شو نو محمد رسول الله سخت درد ورسېدو یسیر شو مورم نو لاړه او پلارم نو ابن کثیر دا خبر ذکر کړی د سورې توبه روایت په تشریح کې ډیر مدبات د نبوت نو ورسره محمد رسول الله په علاقه باندې راغی او د قبر خواله شکل راغی ډیر سخت وژړل صحابه ورته ویل یا رسول الله دا ولی و ما د رب العالمین د مور بارکه د مغفرت طلب وکي دی کې الله رب عزت مال اجازه را نه کړه وې مونږ دا طلب وکړي الله زغه زیارت او ملاقات خو لازم کنه وې راځه حکمتونه اول کې بیان شو چې په دې باندې الله رسول کې پويږي مور وفات شو د دین او رسول محمد رسول الله تربیت هغه د عبد المطلب صاحب په لاس او قبضه کې راغی دین کو عبد المطلب صاحب د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډیر ناشنا تربیت کو دومره تربیت کو چې خپل اولاد نو د نور رسول ټول نه د ځان له محترم غنو وجه دا و یو خدای عبد الله سے بچو عبد الله هغه عبد المطلب صاحب کشره بچی دی حسین بچی دی او بل رسول الله مور وفات شو او پلار وفات دی نو نکره د شي بچی سره بخمخه باید محبت وکي پکارم دی رب العالمین د محمد د عبد المطلب صاحب د زړه کې د رسول الله محبت روان شو خي ورپوخ کې سیرت ولادت کړي دي د کعبه په خوا کې د شو چتر جوړ سفر چې پاغي باندې خصوصي پالنګ یا تخت بستر جوړاوه هغه باندې بس صرف او صرف عبد المطلب صاحب کې نسو بل څوک نه ګر شابره دغه زمون ولاړو چې څوک براتلو منه کول به ځکه عبد المطلب صاحب وکانه جسیمن وسیمن د قومي مشرو د رسول الله خاندان ډیر اوچت خاندان او عبد المطلب صاحب لیکن نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله راغی وړي کې ماشومو وې منډه به راواخصه او د نیکه د پالنګ نه به بر ورو دانګل بر بکینسو د خبره را ماته کړل کې مشر انسان شناست ذکر رسول الله نه باندې زمانه کې الله یو مشر سره جوړي دې ترونو دا منه کولو چې بلې باندې موږ د خپل کې ني ته ماشومه ته څنګه دلته کېنه وې دې عبد المطلب صاحب د زمانو لوي ویلي وې زما دا بشه پرې دې چې په کوم ځای کې کېنی تاسو مخالفت مکوئ ځکه وان له شانا عظیما د لپاره په اندازه معنی کې ډیر اوچت انسان الله جوړي یو عظیم شخصیت الله جوړي ځکه هم کو زنه مې زما په بستر باندې کړه دا کې نسو ګره چرته مخالفت ونه کوي د زما بچی دی او د په شکل کې د علامات زمانه مو چې دا به عالمي رهبري بلکې عبد المطلب صاحب د خلکو دا خبره کوله چې صاحب دین وسی کې به دا استعداد او دا یو ورځ یو قافیه شناس د عبد المطلب صاحب خو راغی قافیه شناس دا منه شناسي کوي دا یو خصوصي علم دی چې انسان له وګوري د ټکه معلومه چې لکه دا پلاني بچی دی او دا پلاني خاندان دی د خبرونه د علاماتونه د عبد المطلب صاحب ویلي وې د محمد رسول الله د په د یاد کړی وې دا بازي د دې بازونه دی معنا دا یعنی دا به نه په شان د دقیق خو باندې دی دا کوم چې قدم جوړ شوی په دې ګټ کې تیګه کې چې هغه د ابراهيم عليه السلام کړه څه مطلب د ابراهيم عليه السلام د کې دي چاپله چې ګورم او به رسول الله د کې چې ګورم د دنه به عجیب انسان الله جوړي لکه څنګه چې پلان جوړ شوی دی او د علم شتره د اثبات دی
په دې باندې نسبت ډېر شي نو باندې کیږي د اسامه ابن زید بارے کې به خلکو دا ویل نعوذ بالله من ذلک ویشه د اسامه د کجې د دې زید د کجې جنا کړی د اسامه ته پیدا شو ځکه زید سے تورو او اسامه رضی الله جوړه کې څه ډولې لکو د محمد رسول الله په دې باندې څخه پکېدو انتهي زیاته لیکن د يهودي عالم راغی دا پلار اوس په دې کټ کې ودو سرونه پټو لیکن دا په لارو چې وی ویل چې دا بازي د بازونه دي معنا دا د اسامه چې د شړي بچي دي اگر که پیژندري نو چې دا پلان او پلان دي عائشه به فرمایي چې کله رسول الله د کول راغی تعالی د تندي سب نشه پړخا کوله ما ورته ویل یا رسول الله وې د يهود مولا په دې باندې اقرار وکړي چې دا اسامه د زید بچي دي د علم شته او په دې باندې دا فیصله کیږي نو عبد المطلب شه ډېر انتهایی زید خوشاله شو چې دې شلیخوم د رسول الله بارے کې دا خبره وکړه چې دنه بدشي انسان جوړیږي لکه څنګه چې د پلار نه دا انسان جوړ شوی دی چې هغه ابراهيم عليه السلام ابو الانبیاء په دې مزمز کې تقریبا اتکاله 2 میاشتې ولس رسول شي ورشيدو عبد المطلب شه وفات شو پر رسول الله باندې نشه کیفیت الله را وسو دا ولې راوري چې کله مختش اشنا شه دې سره پلار وفات شو عبد الله امینه وفات شو عبد المطلب شه د اتکلو په عمر باندې 2 میاشتې ولس رسول شي محمد رسول الله ورشيدو نو دا وفات شو درد رسول الله ورشيدو اقا مشفق نکو چې شفقت په دبانې کوو د په ټول زمانو کې ځان له اوچت غنلو محبت وسره کوو هم تلاړو لیکن د وفات مخکې عبد المطلب شه دی ابو طالب لویلې ځکه د عبد المطلب شه زمان و حارثه زید مقوم صفار حمزه ابو لهب ابو طالب چې زمانه دي بشي ډېر اکرام کوي او دا بکې او دا توشي ورته کړي و به عرب د غیرتی خلکو چې د پلار وصیت خامخا نافذولو وېدا چې کله وفات شو ام ایمن فرمایي وې په دې کټ کې عبد المطلب شه به خودلو وې زما په دې ژوند کې سخت ژوند دادې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تکرو په عمر 2 میاشتې ولس ورځو وېدا د عبد المطلب د سر له ولاړو د سترګې وخی روانې وي ژړلې ځکه نه کې مړو وې چې کله د حالت زراعت کوم زما نه درد وکي یو ما زما ور باندې نظر شو د نور خاندان هم ګرچا بیرو ژړا خلکو کوله لیکن محمد رسول الله یې ژړل د سترګې وخی روانې وي کې وفات به تقریبا د نه کلونه تر 2 کلو پورې چې 14 کله 14 کله جوړیږي نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا غړي بزیم سره ولید ولی سره ولید دي ګډیر حکمتونه دي یو لوی حکمت پکې دا راشي نبی کریم علیه الصلاه والسلام نو ورسره قوم ور بغاړه کیږي دغه تربیت وکي په دې کې دغه سره سړې د شپنکې ډیر په عذابي دغه د ابو غم بکای د خوراک غم بکای دغه د یخنی غم بکای د ګرمۍ غم بکای یو تربیت رب العالمین د محمد رسول الله کې په دې باندې چې اے نبی انده زمانہ کې مثال یو قوم در کومه او ته به دغه تربیت کوي نو دا سړی دا کم سړی چې ګړي بجید سره دا به خپل ګړو باندې ډیر خپويږي دی په تربیت یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم روان و مخله به ګورګورې رااله او تورې وي پخې وي نو رسول الله دې ملګرو لوي ویلې چې دا تاسو خوري ډېر خوږی دي ملګرو ورته ویل یا رسول الله تعالی چې ګړي بزیم سره ولې او کنه ما ګړي بزیم سره ولې علا قراریت المکه قراریت المکه په مکه کې وزیره یا په څه په سو باندې د مکه کې جیاد علاقه کې اجیاد ما دا سره ولې دي یو ورځ د وکانو ولو د ګډ ولا په خپل مابین کې بحث راغی لنجر علی یو منګه به احترام بل منګه به احترام راځي چې په محمد رسول الله باندې فیصله وکړو د رسول الله خو الله شکل رالل ورته ویلې د ګډو والا به احترام دی وجدا چې مام ګډي بزی سره ولي ابراهيم عليه السلام هم سره ولي دی او موسی عليه السلام هم سره ولي دي نو عیسی وی وګټله د موسی عليه السلام بارے کې دا راځي د ګډي یو بزو معنا ګډوره وی ورځ هغه موسی عليه السلام نو تکتي دوه منډه د موسی عليه السلام و منډه د ګډ د بشي وا تقریبا نیمه ورځ بشي منډه واله نصف النهار نو موسی په کار دا چې نصف النهار معنی نیمه ورځ ورسته دا د ګډي بچي ونی چې پورته کې به اسمه باندې وری سم امسا ورسره به سری وای چې مړی کی وی وجنی خو شکل نصف النهار دغه نو ورسته موسی علیہ السلام د ګډي دا بچي ونی وی ایسته غاړه واخسته یو طرف خپل کې او د بل طرف خپل مچ کې وسرګنی وکړاړي ورته وی ویلې چې ظالم ظلم ستړي کړم او ځان دې ستړي کی کمال دې نیوره کړي نو ولې مته پریشان وي زولې دې پریشان وم نو خلکو ویلې چې دغه انسان وس نبی جوړیږي دا وزن نبوت لایق دي چې د خلک نبوت ورکی
ذکر دي قوم مثال سیده لکه دا غړي پاغه قسمه قسم حالات څو بتاله کنزل کوي او څو بستا خلاف کوي څو بتاله یو خبره کوي څو ببل او څو ببلا ته به ټول لپاره خزنه ونسي د شي به نه کوي چې لکه د مال څنګه خبره وکړه زدر قرآن و سنت بیانوم داس ما مخالفت کې او مال کنزل کې بس درس دی بندي نه داس موږ رونه دي موږ به د خپل سلف او د خپل انبیو تاریخ ګورو چې موسی علیه السلام د ګډې دی بچی سره د شناشنا تربیت وکي غاړه ته واخستا یو طرف او بل طرف خپل کې او به ورته ویلې چې ګوره ځان دم سړی کې او ظلم سړی کم دا خلک موږ سره څنګه په دعوت کې کوم روي کوي خو چې کله موږ ور باندې وس برشي په کار دا چې خطر به تی وکړو دا ولې زتا سره شکه مو ته سره څه کوي قتل وسره سړی جبهه ونی شي په طرف باندې چې لکه دا خبره کړو زبدا کومه د درې کړو زب شپه کوم نه دا به چلیږي نه نو نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا غړي بچي سره ولې یو پکې دا مسله وا دویم حکمت انسان چې کله ځان لې دغه ایمان حفاظت کیږي رسول الله فرمایي بهترین مال په دې مالونو کې اقا مال له شغه د انسان ګډو دی غرونو پر سرونو باندې سړی خپل خوراک او سکم دغه نه پوره کوي د الله بندگی کوي خلوت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ادب المفرد کی روایت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها چې رسول الله بکله د اطلاع او لوته د دشور الله به وخت ورکه ځکه انسان چې کله ځان له ایمان ساتل کېږي د ایمان حفاظت په څه باندې کېږي په خلوت باندې بربادي کې پس په دې کبر باندې بد اخلاقی باندې په دې زیات غب شپ باندې په زیات اختلاط باندې په دې ګناه باندې بدعت باندې سستوب باندې په دې تصویرانو استلو باندې په دې ګناه کول باندې زیات خوراکونو باندې او په دې زیات مجلسونو باندې نو رب العالمین د دې خلکو تربیت کوي چې محمد رسول الله د شی عظیم تربیت وشي ترڅو پرې د ټول امت تربیت پیدا کوي په دې منځ کې تقریبا دغه 14 کال 14 سوال سو پورې 2 کال نه تر 2 کال په عمر پورې رسول الله ودا غړي بچي سره ولي خو شکل د 12 کال په عمر باندې شو یا دغه مخ کې په دې مکه باندې یو قادسالی رب العالمین راوستا سخت وشکاری و دا ټول خلک راجم شو ابو طالب له دوی ویل چې راځه د حرم لاړ شو یو دعا وغوړو د الله نه جلحمه ابن عریفه په نامه باندې وسړیو وې د ابو طالب سره یو سپین الکو هغه محمد رسول الله دی وې د کعبه لرا وسو او بالکل د کعبه د کوټي پورې هم د منسق یو ځای کې دعاګانې وغوښتلې ابو طالب هغه شیرونه مې او ابيزو تک سپین دی چې دا ورځ د وجنه باران کوي دغه په دعا باندې او دا د یتیمانو حق زنانه چې دغه دا کاروبار برابر نه دي دغه سره خدمتونه کوي او دغه لپاره کارونه برابرای وکله چې کعبه پورې دا ماشوم یو ځای کې الله رب عزت کی سباران شروع کی عبد الله ابن عمر فرمای وی ورځ نبی کریم علیه الصلاه والسلام په منبر باندې راځو سړی ورته راغی وی یا رسول الله قد سالیدا وچکالی دا د الله نو دعا وغواړه چې په موږ باندې باران وکي وی رب العالمین لا رسول الله دعاګانی شروع کړي لاس اوچت کې خطبه الاخلاص سنوا چې ایس الله باران شروع کې ایوجم باران الله ورو ځکه نبی کریم علیه السلام خو نبی وی بل جمعه شکل په دې منبر باندې محمد رسول الله کې نو سمقه سره ورته به ودر وی یا رسول الله د باران نور تنگ شو الله نو دعاګانی وغواړي چې دا باران بند وی ویل یا الله په دې اطراف باندې وروا په پسونو باندې او په موږ باندې بند کړ نو عبد الله ابن عمر فرمایي وی چې کله دا حدیث د رسول الله دا کیفیت موږ اوریدو وی د قشیر مال راځي د دولس کلو په عمر باندې چې کله محمد رسول الله شو ابو طالب د شام په سفر باندې روان شو ځکه فقر او غربت د غوم شینو د عبد المطلب بم شینو چې څومره سرمایه دولار لاغه په حاجانو باندې لګوله الرفاده السقايه اللواء الحاجبه خدمت به کو نو رسول الله دې تر لوي زم سره زماغه ته مزه ځکه سفر کې سختي نه وینې زم خو کلک شو سره ابو طالب هغه نبی کریم علیه الصلاه والسلام کاکاو او ډېر ناشنا کاکا څلويخ کال خدمت کړي څلويخ کال او اخر به ایمان لاړو د دنیا نه دا سوال مسلې واقع کیږي چې دا ولی به ایمان لاړ دی اهل علم فرمایي دی وجه دا راکړه چې ته د خدمت رب العالمین د رضا لپاره کولې نو په دې وخت کې الله بدله ایمان نصیب کړي وي خو لیکن د الله د رضا لپاره نه قوم پرشیوا ترتوب او راتوب عباس ورته ورسول یا رسول الله وېتا خو ډېر خدمت استاد ډېر خدمتونه کړې دي ابو طالب څخه پیدا دی ورور رسیدا کنه وی او وېدا د جهنم په دلان دی بیخ کې وزما د وجه رب العالمین دې صلی الله علیه وسلم سپلې د ور دي دماغ به جوش وي په دې پوزه باندې بیروسی په ټول کې وزما تر سپک عذاب دی او ډېر غیرتی سړی مو غیرتی دامن چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې غیرت کو یو ورځ وتا ابو جهل دراله
وی ویل چې لکه سره اوراري پیدا شوی دی د 300 معبودان چې نشي کوي د سره خبره وکړه وی دا خاصانه خبر درابي ولو رسول الله راوسو د الله نبی ورته ویل چې یا الناس قولوا لا اله الا الله يخلق لا اله الا الله وهي سبب کامیاب شي یو دم خلق وچل شو ډیره مدور سبه شملو قولوا ولا لا وی ویل چې زمون په عربو کې کیسه الګ به وګورو دا به تعالی درکو ته د سیمینه ور باندې ماته وشه دا محمد دی عليه السلام او ته دا محمد من لراک اسم به وشو ابو طالب ورته دا څه قمقله خلک خپل بچی تاسو درکوم دا تاسو وژنئ او تاسو مله د خپل بچی راکوي دغه تربیت به کوم د واده او د دیو د دې شي دا د اخرم چرته زګړه زیور کېږي خو اخر رسول الله علیه وسلم لږ زره گزاره کوا حاله سخت دي ویني شي کې دین باره کې څنګه گزاره کو ابو طالب ورته ویل چې خپه شو وراره وی او چې شیرونه ورته ویلې قرطبي خازن د نقل کړی دی والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوصل في التراب دفينا فاصدع بامرك ما عليك غزازه وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت انك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم امينا وعرست دينا لا محاله انه من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حزار مصبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا عرب لرب لكم خلقوا وی يا وراره وېزمانه پر رب العالمین باندې قسم چې دا ټول عرب راځي مشکل وختله د مدرسې zarar درکې وختله چې څومره زور درکې بیان وکړه دسی بیان وکړه د خلکو دازونه په دسی وشلوا لکه انسان چې شیشه په بوکس باندې وایي سماته ماتي ست دین د حق دین دې تدې خیر خواصړي عرب دې نشه خلکو ورته ویلې وې تر ایمان ولې نه راوړي ایمان هم راوړي بیا به د عربو جنکې دا وایي چې ابو طالب د جهنم د اور نه وېریدو نو دا د شام په سفر باندې روانېدو رسول الله زم سره زم دولس کلو په عمر دی هغه مزه زم خو زموږ د نبی سره عزت امینه محبت داغه مینه محبت دله مجبوره کې روان شو بصره علاقه شکل ورسې د شام سره نږدې علاقه ده نو په دې کې یو راهب دی د دین سوراو د يهودي عالمه بحیره جرجس نومیدو رسول الله په شکل په دلار باندې تیریدو ناشنا کیفیت پیدا وشي د برن الله په وريزه روانه کړي وا او کومي ونی بچ رسول الله لیدلو هغه ورته سجده کولا کومي تیګي بچ رسول الله لیدلو هغه ورته سجده کولا او سلام به ویلې حدیث مسلم کې راځي رسول الله فرمایي وی هغه کانی چې زما د نبوت نمخ کې په ما باندې سلام کړي دی وی مال اوس مال دې زو په لار ته ریدم مال به دا السلام علیک یا رسول الله تیګي ونه ورته سجده کولا دلته به عمله مسله ده چې دیونو د کانو بوټو سن محمد رسول الله سجده کوله سجده خو والله نه پکار ده او پیغمبر ولې من کوله نه جواب داري چې انسانان د دې خبرې نه منه دي او جنات چې هغه رب العالمین نه را پدې خو بل چاله سجده نه کوي اما دا نور حیوانات جمادات کوي چې هغه په مکلف نه دي نبی کریم علیه السلام نه ملګرو پوښتنه وکړه چې یا رسول الله من یو بل سره انحناء وکړو انحناء دا معنا چې کله یو بل سره مخامخ کېږي دا سره کته کو قال لا دا مکوې مشکات کې حدیث دی د یو جن علماء یو مسله ذکر کړي دا لاس کول اول او چالو شتیدل دا څنګه لري نه اهل المدا خبره ذکر کړي چې کوم انسان دا غواړي چې د عملګری دی مال ودريږي او مال دی وچتيږي او زېما زدار کم سړی مو شخصیت هم دشي انسان له ودردل به ګناه دا عظیم جرم دی دا د الله او د الله رسول مخالفت دی لیکن کله داغه په طبيعت کې دا خبره نه و تور ته ودرې دی او زیاد ورته پرې خو دو یا خاص کر د اسلام غازیان لمخله ورته لسمه منعت دي کې به نشته تندیخ کول ولا دا جایز محمد رسول الله د عثمان ابن مزون تندیخ کول کړي لري د جعفر سے تندیخ کول کې شداد رسول الله کا کا بچو کله چې د غزان راغی ابو بکر سے د محمد رسول الله تندیخ کول کړي دویم سرخ کول اول دم جایز دي عائشہ بنت نبی کریم علیه الصلاه والسلام سرخ کول کې مچې کې بل نور اندامونه او سید رسول الله د صحابه د محمد رسول الله دا تشه مبارک کول کې اظهار للمحبه لا سنه کول اول عبد الله ابن عمر د محمد رسول الله لاس کول کړي ابو عبیده ابن جراح شدان مجاهدین او قومندان دي عمر صاحب شکل شام له ورغه داس ورته خپل کې د دین معلومه چې دا خپل اول جایز خو لیکن درې شرطونه سره یو شرط کې دا چې انسان د دین عادت مستمره نه جوړي چې همیشه د لاس کول اول همیشه لاس کول اول همیشه لاس کول اول لکه حجر اسود بعض خلکو د خپل لاسونه دا شی جوړ کړي او غد لاس نیولې شړق او شړق ور باندې دا بنا ناروا ده دویم شرط پکې دا دی چې دا انسان به انحناء نه کوي انحناء څه معنا سر به بشنه ورکته کوي ځکه محمد صلی الله علیه وسلم غوښتل چې دې عمل نه کړیو دریم شرط پکې دا دی چې انسان مصافحه نه پرې مصافحه دا معنا لاس یو بل سره د مخامخ ملاوله بعضی خلک صرف د لاس کول کی او دا مصافحه سره پرې دي
نو کدا درې شرطونه چې عادت مستمره نه او سرک تکول سره نه او د قشن د مصافحه وسره نه تر کېږي نو به کدا کار چاو کې خیر دی خاص کر د مور پلار د مشر عالم او دا غسړي په طبيعت کې دا خبره چې دا کار دی مالوش د شنی به باز خلک دا وشي ګوره د نبی کریم علیه السلام خاله وفد راغی او غوید رسول الله د الله سنم کول کړو د قشن د کې دین خو معلومه شي چې په کولم جایز دي ډیر جوابونه دیو جواب نه مو دا ذکر کړی چې دا خو عمل د يهودو دی او دویم کته د خپل کولینو پاګه کې انحنا راځي موږ د پیغمبر دغه نه منع کړیو او بل په دې روایت کې زنانه د ام ابان اهل علم فرمایي چې هغه مجهوله ده نو لہذا نبی کریم علیه الصلاه والسلام لدی ونو او غټو سجدي کړی دي انسان او جنی پیره دا د دینه منع دي چې یو بل انحنا وکي یا سرکته کې بلکې انحنا کول او سرکته کول د واجب چا سره مناسب دي رب العالمین د پاره بل څوک نه نو دی بحیره جرجس د شی ویلې چې لکه په دې سفر کې خو یو کمال والا سړی دی د ټوله قافلې له ډوډۍ وکړه عربو مېران شو چې دی خلکو مخکې موږ له ډوډۍ نه وکړي دا څنګه له ډوډۍ کړي چې ډوډۍ ورته وکړه نو دا ټول خلک دغه ملمانه شو محمد رسول الله د وکانو سره کېنو نو کله چې بحیره راغی دی یو سړی لګوري دی بل سړی لګوري دی بل سړی لګوري اقا علامه چې په تورات او انجیل کې وو هغه په یو کې نه موجود ولکه تاسو یو ملګری شته به آو وکمري ویغه خو بار وینيشته یو ماشوز موږ سره دغه بار وکانو لکه نه ولې دي عرب خپل مابین کې وبل غوسو شي شیر ظالمانو وړي کې ماشوم یو کان لکه نه ول تاسو ډوډۍ لړغلي پکار دا چې هغه ول تاسو راوځي ځکه چې هغه ماشوم ولکه منډه لاړ شي هغه راواله نو راغله محمد رسول الله راوسو عليه الصلاه والسلام وړي کې ماشوم دولس کلو په عمر شکل دی بحیره ولیدو د شکل له جوړ دا وکاته بس ته متاثر شو رسول الله کې الله یو ناشنا نورانیت او کیفیت کې رسول الله نو اخر نبی چې خواله را سره نږدې کې کینو چې دا تورات له وکاته د شکل له وکاته بالکل به ټول علامات موجود کړه ځکه یجدونه رب العالمین فرمایي وي دوی چې بالکل د قران دا او د تورات دا پانه اړولې په اره پانه کې زموږ د محمد رسول الله شکل موجود لیکن د دین مخ کې عبد المطلب شه خواله چې شړې راغی او د ابراهيم عليه السلام د کوسره د تشبيه ورکړه بعضي انسانان چې هغه وزدا تصویران جوړي د ابراهيم عليه السلام شکل جوړ کې هغه به د قشندانګ په لاس ورکړي وګړي وسره دي یا د موسی عليه السلام د اشریات د یوسف عليه السلام دا جوړي د دې جوړولم ګناه د دې خرڅولم ګناه او دې لکه نسلم ګناه حتی ته دې پورې باش علماء دا ویلي دي چې کله انسان دې لکینی یا دا جوړي او دا تشبيه د انبيو د خلکو سره ورکی وي دا خلک د ایمان نه بالکل خاصي کی د ایمان نه ولکه د یوسف شریعت د یعقوب د موسی د فلان او فلان دا حرام دي ناروا چې کله مخ لکینو نو په دې وخت کې دی بحیرات ته پوښتنه وکړه وسالتک باللات والعزى وزد اللات والعزى په نامه باندې ستانه سوالونه کوم ته مال جوابونه راکې محمد رسول الله صح په قهر شو وړي کې ماشوم دی لیکن د شرک نه دی وکی ومنه دا سوال مکو باللات والعزى وزما په نسبت باندې او مال په دې ټول شي کې بدترین شي نه دقه دي دا اللات والعزى چې مال وړاندې کوي دا بابا دی واغه بابا دی بلکې مانه چې سوال کوي د الله په نامه باندې سوال کوي بحیره معلومه کړی چې ګوره دقه سړی دی ځکه چې ماشوم دی د شرک د شرط وکي وی رسول الله دومره په قهر او غصه باندې شو د دور سکلو په عمر باندې چې مانه ګور الله ته عزا باندې سوال نه مکوا زما چې ډیر قهر راځي دي شي لري وی زستانه سوال کوم د الله په نامه وسل سوال کوا څه خوبونو پختنه ته وکړه څه د ژوند پختنه ته وکړه رسول الله جواب ورکو چې کوم دوی په تورات کې لیدلی او هغه بیان په محمد رسول الله کې موجود و به ورته دا کمیس خو دلګ راوچت کا چې کله کمیس په راوچت کې د دې دوړ ولو په مابین کې د محمد صلی الله علیه وسلم مہر نبوت د الله جوړ کړی دی هغه چې وکړه بالکل موجود کی د ټول خلکو له متوجي شو وی سید هذه الامه ودا بد دي امت سرداري دا د انسانانو جناتو د دنیا او د آخرت د دې ټولو قهرمان او قائد او رهبر او سردار ام دقه نبی دي چې کوم تاسو ما په تورات کې ویلې دي هغه د اندازه کې ولکه د کوثر اگې یا د زر کې اگې یا د قشن د تنزيري بعض روایتو کې دا راغلي لکه دولې چې کله د دروازې په تړلې کېږي وغیرہ پر کومه تکمه او بټن ده دی ډوري بټ دغه ودی ول منځ کې وی ویلې ودا د شابه چي دي ابو طالب شوی زما ودا خو صاحب شي نه دي وزما بچي دي نه دي دروغ مو ودا مې وراره دي بالکل صحیح ده بل وراري بچي دي څنګه نه دي چې موږ په تورات کې لیدل دي چې د پلار بمړي ته څنګه داوا کې چې دا ژوند دي څه ژوند دي خو زه تعالی خبر وکم ابو طالبہ
ودا سره شام نه مبوزا په تورات کې د څومره علامې چې ما کتلې هغه ټول په دې کې موجود دي او د اسلام سخت دشمنان چې دي يهود او نصارا دي اسنه چې دا قتل نکي بیرته واپس کا ابو طالب څخه خادمان د محمد رسول الله سره کړ بیرته مدینه لړا واپس کی راغی وې مکی خواله چې ډیر واپس کینو قافله کې ډیره ګټم دی ابو طالب صاحب کړي وا نو شکل بیرته راغی او محمد رسول الله وکړه ډیره مینه وسره وکړه ځکه بچیو به تر بچی ما به ډیر وخت دایم راغلی په دې وخت کې د شو سړی راغی چې هغه د قافي معلومه ولي دا پلاني بچی دا پلاني هر چا ورته خپل ماشومان راوسته ابو طالب په دې وخت کې محمد رسول الله ورته راوسته ورته کین او مخاله دې سړي چې کله ځله ورمکاته د خپل سترګې په مده کې بند کړي ور بند کړي وی ابو طالب ویره چې اسنه زما اورانه د نظر نه کی العين حق خازن لیکلی دی وی دا نظر حق دی د انسان د سترګو څخه جراثیم راوځي او په دې شړې باندې ور پریوځي د دې وجه نسمن شیخ بارک وړه رساله لیکلی د شعر او جادو بد نظرین علاج پاغي کې باز د شي اسکار چې هغه تا وکړه د شعر نه مخکې د جادو نه مخکې هغه کوا او چې کله در باندې ولګي د بیرو هغه اسکار ذکر کړی دی هغه وک الله تعالی علاج درکړي وی ویری دما چې اسنه دا ورانه د نظر نه کې خو په دې وخت کې وې دغه سړی په چا سره مشغول شو چې مشغول شو بس خپل بچي ابو نبی کریم علیه الصلاه والسلام ته لری کې یو دم دې سړی ویل د قافیه اين الفتى هغه لک چې شو ځوانه هغه ځوان چې شو ځوانه ان له لشانا عظیما وقسم په الله چې هغه د پاره ناشنا کیفیت او ناشنا نو چې د شکل لما کاتو ډیر کمالات په رب العالمین راجمع کړی دي یو ناشنا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې صفات ده چې شرک نه دی کړی د ماشومتوب نه او د شرک سخت مخالف او سخت رد کوونکی انسانو لکه رامخ کې واقع پیدا لو او د محمد رسول الله بل ناشنا صفات داو چې ډیر صابر انسان د ابو طالب سره زموږ شکل ډوړې لکینه نبی کریم علیه الصلاه والسلام بلری ناسو کیدونه بچیا پاتو شاغه به خړو ورس بناره پات شو لیکن دا شکایت نه کو چې مال ډوړې مال دا او کله به دوست سره په ډوډۍ باندې کینو سدي ماشومان ابو طالب ور باندې پوښي چې زما راوړو خو څو ورځې سي پر عرفات شوي به بیرانی راوستلو د دوی سره په ډوډۍ باندې کینو چې کله په ډوډۍ باندې وسره کینو ډوډۍ په پاتم شو بچي بو ماړم شو خو کله به رسول الله په دې پیډه کینو نو ډوډۍ به خلاص شو د ابو طالب هغه ډور بچي بو وږي پاتې شو به په زور وسره کینو او ناشنا صفت داو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ابو طالب سے فرمای وکله بچ شپه تیر شو سبب چې ما وکړه سترګې مورته تور وي او د سر مورته غواړو د محمد رسول ان شاء الله ورس اخلاق کې راځي چې کوم سترګې وي دا تور سپین وې سترګې هم تور سر به مغواړو حیاناک سره ودل حیاناک صادق انسان چرته دروغ نه ویلي او د ناشنا سره د شرف تاریخ ولا ذلك لري وې ورس د خپل ملګری لوي دا غړي بجې سره ولي وې زمونږ په دې علاقه کې د مکه کې واده دي په دې واده کې بټنګ ټکورو تکینه د زما دې ګډو لګور زو ورزم چې دی واده کې شي کې داخله ویرالم شکل رالم او دا نږدې کورونه کې دا واده و خو چې کله دې مجلس ور داخل شوم تر څو پورې دا ټنګ ټکور د اسباب او دا شونه جوړیږي وی الله په ما باندې خوب را وسوي څه زو دکړه وېزره او چت نکړم الا حر الشمس مگر د نور دا ګرمي چې بالکل نور راختلی و دي ګرمي زو وسلم به راځي شوبه وی حق ټنګ ټکور الله په ما باندې ونلیدو ځکه رب العالمین تربيت کو وی به څنګه دا مشرانو دا کیسې کوي د شپې ډیر وګړي وسم باز خلک دا کیسې کوي قران کې الله رب عزت فرمایي سامرن به تجهرون قران الله تاسو پرې دي شپو کیسې لکه نه وې ما دې ملګری لوري چې زما راګړې بچي ته سروا زدي شپو کې کیسې لکه نم چې دې کې څه کیسې کوي وې وګیو ما مور لمه ویل چې ډوډۍ مالا تیار کا ډوډۍ چې مالا تیار کړه بالغ لمه چې ډډه ولې سب څه وته شوم سبا پورې وېسو دومره دي خلکو کې شو په نه شو او دا ناروا دي قرطبي د عمر ابن الخطاب بارکه دا خبره نقل کړې ده چې د شپې به هغه خلک ول چې غوښنه وخت پورې غب شپ لګي ګرځي دوه او کوم سره چې د شپې اکثره مجلس کې هغه قیام الليل نشي کولای د قیام الليل بارکه تاسو مخکې موږ د اسباب ویلي و قیلوله کول د ماسپکین مازنه مخکې آرام د سورې کاف د ورسنی ایتونه ویله وختي و د کېدل د ګنا نه ځان ساتل د دنیا په کار کې ډیره مشغله نه کوله زیات خوراکون نه ځان ساتل د مؤمنانو سره کینې نه کول خاص کر هغه اسباب او هغه ایتونه کتل چې پاغي کې د قیام الليل ترغیب د اخرت سوچ په ځمانه مالی جرمانه د زیات جمانه ځان ساتل نو وی رسول الله وی رب العالمین زما حفاظت وکړي د عربو دی ودون نه ټنګ ټکورنا
او د هغه د قصونه او بل دا ناشنا چې محمد رسول الله عورت چانه درېدلې ان شاء الله قبل چرشه بل ژوندیو نو به دا صفات ذکر کوو چې ولید شوی نه دی او دغه نه ورسره محمد رسول الله صفات بیان کو الله رب عزت موږ تاسو له محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري را نصیب کی الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير خلقه